أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا كفيناك المستهزئين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الشاعر: دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. زمونږ موضوع د مخکې نه د هغه خلکو شروع کم خلک چې په هغو باندې الله او د هغه رسول لعنت ویلی دی. دا به یو 3-4 جمعې لږ انشاءالله تعالی وروسته کوو. د حالاتو مطابق او زمونږ د علماو د شیوخو د مشورې مطابق په نن سبا دور کې یو عظیمه فتنه دا راوچته شوې ده چې هغې ته ویلی کېږي فتنه انکاري حدیث، فتنة الالحاد، د الحاد فتنه، د انکاري حدیث فتنه. زما په خپل زندگی کې چې زه سوچ وکم او تاسو هم دا تجربه کړې دی اوریدونکو، چې د اوسه پورې موږ په خپل زندگی کې دا خبره نه واورېدلې چې یو سړی پښتوني او د پښتون په کور کې پیدای او دی کې کافر هم شته، دا ما نه واورېدلې. الله په سر ګواه دی او د الله په کور کې د نبی په منبر ولاړم چې دا ما نه واورېدلې چې په پښتنو کې ملا ملحدین شته، په پښتنو کې ملا کافر شته، چې نوم د پښتون دا به پکا مسلمان او د غیرت نوم به. لیکن هغه دورم زمونږ په زمانه کې راغی، هغه وخت هم موږ ولیده چې په سپینه ګیره باندې خلک کافر شو، نوجوانان کافر شو، زنانه د الحاد طرف ته لاړې، کالج او یونیورسټیانې تقریبا په دې کې پرچار د دې خبرې روان دی چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري، داغه اقوال افعال، داغه حرکات او سکنات زمونږ دپاره دین نه دی. صرف یو شی راونیسئ چې هغې ته وایي کتاب الله، د الله قرآن، د دې نه به اخوا دېخوا د هېچا خبره نه منلی کېږي. په دیو باندې ډیر اعتراضات دي، لیکن دا نننۍ خطبه صرف توطیه او تمهید او مقدمه دو در روانو خطبو دپاره. او دا خبره مختصر بیانو چې الحاد د کله نه شروع شو. الحاد وایسته کمونیست او دا غین علاوه ملحدین، د الله د دین دشمنان او یقینا پکا کافر، او دا فتوا الله قرآن کې لګولې دي، انشاءالله وروسته ذکر کوو. دا خلق سوکو د کومې زمانې نه دا خبره روانه شو، دا اوس په عروج ولې روانه ده، او نوجوانان او سپینګیري او بعضې نیم ملا خطرې ایمان والا خلق ولې په دې فتنه کې واقع شي. د هغې سبب به انشاءالله ذکر شي. لیکن اول زمارونو د خپل نبی عظمت د زړه ته کوس کوي. کله چې موږ خپل نبی وپېژنو انشاءالله د دنیا هر قسم طاغوت، د دنیا هر قسم ملحد، د دنیا هر قسم کمونیست، د دنیا هر قسم دهری، د الله د دین څومره غټ باغی او دشمن دی ولنی انشاءالله تا نشي گمراه کوله. هدایت د الله په لاس کې ده. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. د الله نبی په هر خطبه کې دا ویل، الله چې چاته هدایت وګړي چې پلار هم نشي گمراه کوله، او الله چې یو انسان گمراه کی والله کرا ټول امت را شو، پیغمبر هم په سر ودرېږي، سمې لار لنی شي راوسته. اول دا ذهن جوړول غواړي. الله رب العالمین قرآن کې موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم خپل صفات ذکر کړي دي. مثال په تور الله فرمایلی دي: من یطع الرسول فقد اطاع الله. ای زما بندگانو که زما د رسول تابعداري مطلق بعینه، تاسو د رب العالمین تابعداري وکړه. الله د خپل ځان سره یو کړی دی په اطاعت کې، په وو د عتب باندې راوړی دی چې ګوره زما تابعداري که کول غواړي زما د نبی تابعداري وکړي. څوک که زما سره محبت غواړي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
اے نبی امت ته اعلان وکا منکرین حدیث واوري د قران آیتونه ویم ک چرته تاسو د الله سره مینه کول غواړئ د الله د محبت معیار الله په قران کې د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداري ګرځولې کله نبی تابعداري دی ونه کړه والله په خپل دعوه کې دروغجنې چې ته د الله سره مینه ساتي او د الله د کلام سره مینه ساتي او په غیب عمل کوي هغه نبی دی چې الله دغه په باره کې فرمایلی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الله قران کې وایي دغه پیغمبر می تاسو ته درولېګو چې په دې پیغمبر باندې هغه خبره ګرانه لګي کوم چې تاسو په مشقت کې ارتئ ګران احکام باندې نبی خپه کېده چې زما په امت ولې ګران حکم راغی او تاسو په خیر باندې تاسو د جنت پتلو باندې ډېر حرسناک دی او په عام مومنانو باندې شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی په دنیا کې چې جړل صحیح بخاری کې نقل دی د شپې الله تعالی دی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا آیت وایو وی جړل الله جبريل راولګو الله ش نبی صلی الله علیه وسلم ته ولي جړل هغه صرف په دې خبره باندې جړل چې رب امتي امتي زما ستاره پاره جړل اعلان الله کوي لا شيء جبريل وقل محمد صلى الله عليه وسلم تو ويا انا سنرضيك بامتك ولا نسوءك من بستا په امت باندې تا خوشاله کو تا بچرته نه خبرو هغه نبی نن ټارګټ دا هغه نبی خبره نن نه منل کیږي دا نبی اقوال ته نن سبب بد کتل کیږي دا هغه افعال ته نن بد کتل کیږي او داغه حرکات او سکنات ته نن بد کتل کیږي یا کې دین اسلام ته بد کتل کیږي الله خپل نبی ته وایي تا خو 40 سال په دې کې تیر کړیو فقط لبست فیکم عمره ډیر عمر سلويخ کلمې تیر کړیو زستاسو پنځ صادق موما ستاسو پنځ امین موما کله چې مې توحید مسله بیان کړه تاسو زما خلاف شوي الله نبی له تسلی ورکړي چې منګه په هغه خبرو کویګو کم چې تاغم جن کوي خو فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون د دې خلکو ستاسره ای پیغمبر اورانه نه د پوله پټې د سره شریک نه دي د دیو چې د دین سره اورانه د اصل کې دیو د الله سره اورانه ده د قران سره اورانه ده کم سړی چې د حدیثونو انکار کوي دا په اصل کې د قران نه انکار کوي ځکه حدیث خو د قران تفصیل دی لتبین للناس ما نزل الیهم کچرته دا قران یوازې منلی د دې آیت ای منکرینو معنی بیا سره لتبین للناس اے نبی تبه وضاحت کې خلکو ته ما نزل الیهم کوم چې را لګل شوی دی کته وی چې ما د دین قران مراد دی نو لفظ ما د طلاب او علما پیجن لفظ ما همیشه د پاره د عموم د پاره راځي مرادنا جميع ما نزل اليهم ده طول قران او حديث اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه طول اسلام مراد ده د دې تابعداري وکړل شي خو کبيام تر دې پیغمبر دشمنی کې اسم نشه کوله الله خپل نبی سره وعده کړی دا او فرمایلی وته انا کفیناک المستهزئین اے نبی ته غلشه کم خلق چې ستا په سنت طریقو بس استهزاء کوي ستا طریقې بدی غني ستا اقوال افعال حرکات سکنات ته په بد نظر ګوري زول پورا یم د دې ټکو کوونکو د پاره الله یې مونږ پورا یو ګوره چې انجام به څنګه وي اخره خاتمه وګوره د دنیا ذلت وګوره وجعل الذلة والصغار على من خالف امر الله نبی په خواویل او سوار لسو کاله مخکې چې زماده طریقې سو خلاف وکي هر قسم ذلت او رسوایی به الله د دې سړي په سټ باندې د پاسه وراچي څوک چې زماده امر او زماده حکم او زماده طریقو خلاف کوي او دا حدیث بعینه نبی صلی الله علیه وسلم د منکرین حدیث مبارک ویل دا خلق د الله نبی په جنتلیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو دارمی کی روایت ته مستدرک ته حکیم کوم ده بسند صحیح امام حسمی مجمع الزوائد کوم نقل کړی دی چې لا البین رجل شبعان متکئا علی اریکته زری پتاس کې یو دیسه سړی مونږ نه کم او بل روایت کې ده نږدې ده چې اخر وخت کې به دیسه خلک راشي چې هغه په خېټه خموړي د دنیا هر قسم مراعات به وته محیای په خپل کور او په کټ کې وزان ته کیمرا او موبایل لګولې دا ته تعبیر کوم د حدیث معنی محصل هم ده په خپل کور کې په پالنګ او په ډبل بیډ کې بناسي
ګیدړ به د کور نه بار ته نشي راوته، صرف په کور کې به دننه کیمره ځان ته لګولي او خلکو ته به وایي چې علیکم بکتاب الله، اے خلکو صرف قرآن راونیسئ، صرف د قرآن تابعداري کوئ، او په دې کې چې کوم حلال دي دا حلال وګڼئ او په دې کې چې کوم حرام دي دا حرام وګڼئ. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کوم شی زه تاسو ته حلال کوم د خپل طرفه نه کوم دا د الله حکم یې ماته چې زه تاسو ته هغې صفت بیان وکم، کوم شی چې الله ماته وحی وکړي د هغې د حرمت زه تاسو ته بیان وکم. دا یاد وساتئ، کوم شی چې رسول الله حرام کړي دا د الله حرام کرده شی دی، کوم شی چې رسول الله حلال کړي دا د الله د طرفه حلال وکم. هغه حدیث خو دی واسم نه مني چې دا د الله نبی ویلو، لیکن ستاسو اپریشن مخکې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی، د خپل امت نه ایستلی نبی خود سره ناکام کړی دی. راشي واورئ ستاسو په باره کې اے منکرین حدیث رب العالمین قرآن کې فرمایلو اولی ګیله د نسواراو د یهودو نه کړې وه چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو هغه خلک چې کوم ستاسو د مزاج ستاسو د خواهش مطابق حکم راځي هغه به منئ، کوم چې ستاسو د مزاج خلاف وي د هغې نه به انکار کوئ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ستاسو بدله د سره نه په دنیا کې بل نشته مگر الله به ذلیل او رسوا کړي. دا د الله وعده ده د منکرینو حدیثو سره. او دوی کوشش دا کوي چې صرف د الله حاکمیت، صرف د قرآن حکم او د الله د نبی علیه السلام طریقه د خپل لاندې کی. زمارونو فتوا منګه خلی وړي دي، فتوا به څوک ولګي، خو د رب العالمین فتوا چې بیان کو ان شاء الله دا ډیره مضبوطه فتوا ده. هر سړی نن سبا وایي پلانې مولا ډیر نر مولا دی. زمارونو نر قارون مو، اسه خزنه وا، نر فرعون مو، نر ابو جهل مو، نر حامان مو، نر ولید او مغیره او عتبه او شیبه او دا زنادقه مو، لیکن هغه خلکو نرتوب په څه کې ښکاره کړی او په کفر او په بېدینۍ کې. نن چې ته وایې نر مولا دا دلیل دی چې دا غټ زندیق مولا دی، دا غټ کافر مولا دی، دا د الله د دین غټ دشمن مولا دی. یوازې په نرتوب کار نه کېږي، دغه نرتوبونه خو هغه زمانې کې ملحدینو ښکاره کړي وو، هغه کافرانو ښکاره کړي وو. او راشه فتوا دې د قرآن نه واوره، ته چې الله مخکې کوي او رسول الله ته ورکې د هغه طریقې شاته ګزارې. الله قرآن سورة النساء کې فرمایلی دی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، هغه کسان چې په الله باندې کفر کړی دی، د هغه رسولانو نه انکار کوي، د نبی له طریقو نه انکار کوي، او دا اراده لري چې الله او رسول په خپل منځ کې ګیپ راولي، فاصله پکې پیدا کړي، د یو بل نه جدا کړي، چې صرف د الله به منو د رسول الله به نه منو، د الله اقوال او دغه حکمونه به منو او د رسول الله علیه السلام تابعداري به نه کوو. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، او دا وایي چې بعضې به منو چې قرآن دی او په بعضې به کفر کوو چې د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث. چې دا قسم خلق پیدا شو نو څه غواړي دیو؟ الله ورسته وی ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، د دیو اراده دارا چې د قرآن او د حدیث په میز کې ځان لره کې منستی د الحاد، د تحریف، د سیکولریزم، د دې لاره ځان له بله ولټئ. دا خلک نه حقیقت کې قرآن مني، دا خلک نه په حقیقت کې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مني، دیو ځان له خپل خواهش مطابق یو لاره ګوري چې هغه نه قال الله او نه قال رسول الله، و دې لاره ځان له ګوري. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك اشاره ده الله او رسول قرآن او حدیث سره دې په میز کې درې ملار ځان له ګوري، بل دین جوړي، بل مذهب جوړي، بل ازم جوړي، لا دینیت ته دعوت ورکول غواړي. دا دې خلک دي. خانو کلمه خو وای، منځونه خو کوي، حجونه خو کوي، دا غینه علاوه د اسلام پنځبینا خو مني، بیا به هم د دیو په باره کې څه فتوا لګو. الله وایي ستاسو فتوا ته ضرورت نشته، زما یوه فتوا په دیو باندې پوره ده. الله ورپسې فورا فرمایي اولئک هم الکافرون حقا، الله وایي دا پکا کافر دی، پکا. کله د په کفر کې چا شک وکړو هغه هم پسې راپاسه کافر دی. دا د رب العالمین حکم دی. د منکرینو حدیث په کفر کې چې چا شک وکړو د الله په ذات مې قسم دم کافر دی. دا د رب العالمین فتوا ده. کته وی چې کافر نه دی مطلب دا چې الله دروغ وایي. او الله کلا وحاشا ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا. دا الله نه په خبرو په وینا کې څوک ډیر رښتینی دی. د رب العالمین فتوا
بالکل بالراس والعين دقه فتوا ده الله دا نه زما فتوا دا نه د شیخ الحدیث فتوا دا نه د شیخ القرآن فتوا دا نه د ابوبکر او د عمر فتوا دا نه د محمد رسول الله فتوا دا کم رب چې تاسو منئ دا کم الله کتاب چې نیغ کوي اے منکرین حدیث هم دقه الله تاسو ته کافر وي په قرآن ومنئ د الله کتاب کنه فزان فتوا لګوي چې من کافر یو دا فتوا خو الله لګولې واعتدنا للكافرين عذابا مهینا ورپسې الله فرمایي تاسو لمن ان شاء الله ذلیل کوم کې عذاب تیار کړ تاسو زمانه به ذلیل کوي داغه طریقې د خپل لاندې کوي زدل پرایم د ذلت ولا عذاب سره به مخامخ کم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم چې الته تاسو حالات وینئ راشي وګورئ زمارونو هغه نبی صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت ویلو واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اے پیغمبر ستاشن خپل انسان ستاشن حسین انسان د وصف ور زماده سترګل دلنه د نمور زه غولې ده الله خو ته دې پیدا کړي گویا ک تاسو څنګه غختله غسه الله پیدا کړ هغه نبی موته ویلي د حدیث مسلم کې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت چې د الله نبی فرمایلی لا یؤمن احدکم د الله نبی ایمان نه پکړی دی یو کس پتا سي کې مؤمن کې دی نشي چې مؤمن نه یا به کافر یا به يهودي یا به نصراني یا به شیعي یا به بریلي یا به قادیاني یا به د دې زماني منکر حدیثو کې منسر او تحریم ملحد ځان باندې بخپل فتوا لګاوه ځکه نبی د ایمان نه پکړو لا يؤمن احدكم حتى ترحق وقت پورې د ایمان دعوه مکوا اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين چې زد خپل امتی ته چې د لا اله الا الله کلمه ویل ده د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه د خپل اهل او عیال او د خزینه او د ټول دنیا نه وته زیات محبوب نیم نه دا سره د ایمان دعوه نه کوي هر سره دی وځ دا حدیث لوګ مخې ته سوچ کې د ورید د عمر ایمان پکې از مؤمنین یو طرف ته د نبی طریقه ده یو طرف ته زما خواهشات ته زپ کمل روانم لا يؤمن احدكم بل حدیث کوم د الله نبی ایمان نه پکړي مؤمن نه دی یو کس فتاسو کې حتا يكون هواه تبعا لما جئت به تر دې چې خپل خواهش د هغه دین تابع کړي نه کوم باندې چې سره غلې ایمان قرآن او حدیث ته منل نه د الله نبی د ایمان نه پکو الله د کافر وایي فبقي الكوتك للبازبل بقي صفاتش ایمان خود نه لاړ الله کافر کړي او رسول الله به ایمان کړي پتا کې وس ایمان د کوم زنه پاتې شو چې کله یو سړی وای چې صرف قرآن به منه او حدیث به نه ونم دا پتو د الله او ما ته مخکې ذکر کړ سورۃ النساء کې تمارونو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا مسله واوري یو ځل تورات راول دا روایت امام احمد دارمی ابن ابي شيبه باسناد حسن د جابر بن عبد الله پر روایت نقل کړی دی کله چې تورات راوړ د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته کې خو چرته د يهودو نه نسخه وته پیدا شوه مدینه منوره کې تورات راوړ کې خو د لوستلی شروع کړ ابو بکر صدیق هم ناس ته د حسن حدیث ته په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه مخ غصه رنگ سور شو په غضب حدیث کې د الفاظ غصه شي ابو بکر عمر ته ګوري د الله د نبی مختم ګوري عمر د تورات تلاوت کوي او نبی صلی الله علیه وسلم غصه کېږي مخ رنگ سور کېږي کله چې ابو بکر د نبی غصه ته وکاته عمر ته وای سکلتک امک یا عمر عمر استا مور دی پتا باندې بورشي اما ترى الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د نبی د مخ ته نه ګوري چې ته تورات تلاوتونه کې قرآن او حدیث او دین موجود دی هغه فورا تورات بند کو ویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا زبدي خوشالم چې الله زمونږ رب دی پدې خوشالم چې اسلام زمونږ دین دی يهودیت او نصرانیت نه دی او پدې خوشالم چې محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی او بل پیغمبر الله مونږ نه دی راکړی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب اے دا خطاب زیو په غصه کې د الله نبی عمر ته وای پلار ولایات کو خطاب زیو زما دی په الله باندې قسمی لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ما تاسو دې دین راوړې دي بالکل صفا او بالکل مزیدار لیلها کنهارها لا يزيغ عنها الا حالك دا غیش په ورځې په شان د ورځ به سمره روخاني کله دین لګم انحراف کو بل طرف ته لاړې تبا کېږي او به وته فرمایل ولو كان موسى حيا تو خود موسی علیہ السلام نازل کرده تورات زما مخ ته تلاوت کې خو کې بالفرض موسی علیہ السلام په دې وخت کې ژوند دی ما وسعه الا اتباعي
په موسی علیه السلام به زما تابعداري فرض وي زما خبره به منلې خپل هر څه به پرې خو دې ماته به رسول الله ویل او زما تابعداري به فرض سره د دې نه چې کلیم الله دی الله وس خبرې کړي په خپل لاس لیکلای تورات الله موسی علیه السلام نور کړی دی لیکن هغه موسی علیه السلام هم زما د حکم تابع موسی علیہ السلام د الله د حکم تابع کیږي عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام د حکم تابع کیږي او د دې زمانه کو تعوب رتور او پکوړل کم دي راپاسي او هغه دی راولګي د محمد رسول الله په حدیثو دی اعتراض کوي چې د الله نبی په کې چاره وست من صرف قران منو صرف د قران تابعداري کوو زما ډېر اعتراضونه دي پر روانه جمعه کې وکاو خو یو دوه اعتراض د وسط ذهن کې کېدای پکول اند کمپنی تاسو توایو چې تاسو قران صرف منئ ایا قرآن په ترتیب مصحفی باندې منئ که په ترتیب نزولی باندې منئ تاسو که صرف قرآن منئ 114 سورتونو ترتیب د الله منئ که ترتیب د مخلوق منئ که ته د الله ترتیب منو بیا د قرآن د مخ نه لري که هغه ترتیب راوړه په کوم چې الله را لګل که ته ترتیب د مخلوق منئ کم احادیث چې په سند باندې مونږ راغلي دي په سند باندې مونږ ته قران هم راغلی خو چې تر قران نه حدیث نه انکار کې دا دلیل نه چې تر قران نه انکار کې ځکه ته پیغمبري چې ته دا دعوه وکړې یو په کابل او قران په ما نازل شوی دی او نه ته چرته صحابي چې په دې وخت کې قران نازلېږي او ته واوري او نه چرته تا ته وحی کېدلی شي تا ته کوم ځینه پته ولګېږي چې دا قران د الله کلام دی که ته په تواتر راغلي روایتونه په تواتر راغلي اعمال هم په تواتر راغلي کله چې ته د احادیثونو انکار وکې والله تر قران نه منکر دې د وجنه زمونږ استاد محترم الله دې وسر موږ په جنت کې مرګري کې عن قریب او زر تر زرا اغه شیخ عبد السلام الرستمی ابي زكريا رحمه الله رحمه واسعه هغه د دې زنادقه په رګ باندې پوهیو په ژوند کې په سپینه ګرو په بډاوالي کې کتاب ولیکو انکار حدیث سے انکار قرآن تک سوچ د حدیثونو انکار کوي دا به قرآن نه انکار کوي او د دې مثالونه ان شاء الله په ذهن کې وسم زما 75 80 آیاتونه الحمدلله په ذهن کې پراته دي مال دې داغي جوابونه راکړي دا به ان شاء الله را روانو جمعو کې ذکر کوو چې کم احکام دي الحاد د کله نه شروع شو الحاد وایسته زمارونو د ټولو نه غټ ملحد په دنیا کې اولنې د فرعون چې دا انا ربکم الاعلى ناری ولوا ما علمت لكم من اله غیر کلماتي ویلو دا غنه ورستر روان جابر ابن حیان ارسطو الفارابي ابن سینا ابو علي سینا ابن الحيثم او دا غنه ورست ابن رشد سر سید احمد خان او پاغي کې ورسته بیا را شرازی نیوټن دا قسم خلق پیدا شو دیو د الحاد پرچار وکړو په خپل زمانه کې امام ابن قیم امام ابن تیمیه دغه د کتابونو حواله به ان شاء الله را روانه جمعه کې بیان کو چې هغه په دیو باندې د الحاد د زنادقیت د کفر د شرک و عبادت الاوثان ولا پته ولا غولې چې د خلکو په کیمستري کې په کیمیا کې په فزکس کې او په دې کلیاتو کې به خبرې کولې د الله د وجود نه بس منکر شو چې نه الله شته د هر څه وجود ته بخبل راغلي قیامت کرازي صرف د ارواح د ابدان نشته بدن به الته ناراضي دا د دې خلکو عقاید او زمونږ د جاهلان استادان د بازي پس کولونو کې د دې خلکو صفاتونه مسلمانانو ته کوي یعنی دا استادان د بازم د دین نه دي خبر جاهلان دي چې هغه شاګردانو ته وایي الکه دا اسلامیک سنټاستیکو دا اسلامي ساينسدانانو چې دا ابن الهيثم دی والفارابي دی او سینا دی او ارسطو دی او ابن رشد دی دا قسم خلقو والله دا زنادقو دا کافرو دا ملحدینو دا مشرکانو دا د الله د دین غټ دشمنانو لکه څنګه چې امام ابن تیمیه رحم الله درء التعارض العقل والنقل كده هو اقوال را نقل کړي دي ماده دې لیکلي لیکن ټیم پوره ده ان شاء الله را روان جمعه کې به بیان کو الله رب العالمین دې وکړي چې په قران او حدیث په صحیح طریقه پوي او مونږ ته را نصیب کړي تر څو چې ژوندۍ په اسلام کلم چې مرګ